بسم الله الرحمن الرحیم. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو په ځانګړې توګه د خواله رسنیو درنو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی ته امید لرم چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. درنو اوریدونکو او قدرمنو لیدونکو، لوی اختر یا د قربانۍ اختر مو مبارک او بختور شه. الله تعالی مو قربانۍ، عبادتونه، صدقې، سرسایې، زکاتونه، ټولې ستړې ستومانۍ مو د الله تعالی په دربار کې قبول او منورې وګرځوي. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، ځانګړې اختریزې خپرونې ته مو زه محمد عمر ځواک هرکلی کوم. دا خپرونه د اختر پیغام خپرونې په نوم ده. تاسو به زه سیاسي بحثونو کې او دې ترڅنګ ځانګړو مرکو کې لیدلی وم. ما سره تر ډېره پورې چې نن کوم میلمانه دي، دغه د سیاسي بحثونو او د ځانګړو مرکو میلمانه دي. خو په دغې ټولنیزه خپرونه کې به ما سره د اختر پیغام خپرونه کې دوی ګډون کوي. درنو اوریدونکو او لیدونکو، یوه یادونه مهمه ده چې باید وکړم. زموږ د اختر پیغام خپرونه 3 برخې لري چې په لومړۍ برخه کې موږ سره 2 تنه درانه میلمانه دي، په دوهمه برخه کې موږ سره 2 تنه درانه میلمانه دي، او دې ترڅنګ په دریمه برخه کې موږ سره 2 تنه درانه میلمانه دي. دغه هره برخه موږ نیم ساعت وخت لري او دغه هره برخه 3 پړاوه لري. 3 ډوله پوښتنې په دې کې له خپلو شنونکو څخه پوښتلی کیږي. په لومړۍ برخه کې عمومي پوښتنې دي، د اختر د قربانۍ په مراسمو ورسره غږیږو، پخواني رواجونو باندې ورسره غږیږو، د اختر په خوشحالیو باندې ورسره غږیږو. په دویمه برخه کې تر ډیره پورې ټولنیزې او تفریحي پوښتنې دي. دغه شنونکي یا د پوهنتون استادان چې موږ سره په دې خپرونه کې میلمانه دي، دوی دغه تر اوسه پورې عمر څنګه تیر شوی دی، که په سیاسي بحثو کې له کومې جالبې خاطرې سره مخ شوي وي، په سیاسي بحثو کې په هغو باندې برېښنا قطع شوي وي، یا کومه بله مسله پیښه شوي وي، له دوی نه به پوښتو. دریمه برخه بیا لنډې پوښتنې دي. دا البته دریمه پوښتنه بیا 3 متفاوتې برخې لري. یو برخه کې لنډې پوښتنې دي، دا د یوې برخې میلمنو څخه پوښتنه کیږي. دویمه برخه کې بیا انځورونو برخه ده. په دریمه برخه کې بیا یوه جمله ویلی کیږي، د دوی د خولې څخه لنډ ځواب اوریدلی کیږي. دا چې د دې خپرونې په برخه کې نور څه دي، تاسو له موږ سره پاتې شئ تر څو له خپلو شنونکو سره یې په دې ځانګړې اختریزې خپرونه کې ځواب کوم. له تاسو ډیره مننه، موږ سره پاتې شئ چې په لومړۍ برخه کې زموږ 2 تنه درانه میلمانه څوک دي. درنو اوریدونکو او لیدونکو، بیا هم ډېر ښه راغلاست په دې هیله چې د اختر لومړۍ ورځ ما ډېر په خوشحالۍ پیل کړې وي. د اختر پیغام په ځانګړې خپرونه کې 2 تنه درانه میلمانه لرم. د پوهنتون استاد او چارو شنونکی عبدالناصر شفیق صاحب، د پوهنتون استاد او چارو شنونکی ادریس محمد اعزازی صاحب، ډېره مننه چې موږ سره مو ګډون وکړل. اختر مو نیکمرغه. شفیق صاحب محترم، د اختر ورځ د نړۍ پر مسلمانانو باندې څه ډول ورځ ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب تاسو ته، ښاغلي اعزازي صاحب تاسو او د افغانستان ټول دردېدلي ملت ته د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت باندې د زړه له کومې مبارکي وایم. کل عام وانتم بخیر. الله دې دا اختر د افغانانو د ټولو کړاوونو او دردونو پای ته ګرځېدونکی داسې اختر وګرځوي چې په کور دننه هم یو ستر تاثري ملي وحدت مجسم شکل کې ووینو، او د بهر نه متوجه ګواښونه هم له افغانانو نه نور ښکته شي. ډېره زیاته مننه استاد. اخترونه په مجموع کې د مسلمانانو هغه اسلامي شعائر دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې مدینې منورې ته تشریف یوړه، نو پخوا د هغې ځای خلکو ځینې نورې ورځې د لمانځنې ورځې ګڼلې او هغه د اخترونو په توګه باندې لمانځلې. نو دغه 2 اخترونه چې لومړی کوچنی اختر او بیا لوی اختر، یو د روژې په پای کې او بل د قربانۍ سره مل، دا د مسلمانانو لپاره د خوښیو نه ډکې ورځې دي، ځکه د حج فریضه په دې کې ده، په بله کې د روژې ستره فریضه ترسره کیږي. نو افغانان هم د اسلامي امت د یو سترې برخې په توګه باندې تل اخترونو ته خپل حق ورکړی او درنښت ورکړی، او په دې هیله چې تل مو اخترونه په خوښیو ډک اوسي او له غمونو لرې اوسي. شفیق صاحب محترم، ډېره زیاته مننه. اعزازی صاحب، چې کله سیاسي بحثو کې زنګ در سره کوو، اړیکه در سره نیسو، عموم کې کله ناوخت راځي، خو د اختر خپرونې په مورد مو چې کله زنګ در سره وکړلو، 1.5 ساعت وړاندې راغلی، اختر دې بختور شه، دلیل یې څه کیدای شي؟ مننه کوم. زه هم په خپل ور سره سلامونه ولیکلې تاسو ته، استاد شفیق ته
د هوریت رادیو ټول اردوونکو ته په خپل رسنۍ باندې ټول درنو لیدونکو ته اردن ته وړاندې کوم. ډېره اجازه زیاته مو وي مننه. دغه عید مبارکي په خپل لارې سره اجازه ده. خوند به وکړي استاد. ډېره مننه. عید مبارک شه. داخل د حاجیانو غازیانو اطاعت عبادت روژې لمونځونه مو قبول او منظور شه. الله عز وجل دې وکړي چې دا د قربانۍ د افغانستان د ټولو قومونو ملتونو لپاره د خوشحالۍ د سرفرازۍ د اتفاق د اتحاد د صلح او د آبادۍ عید شي او دا عید په تاریخ کې بیا د هغه عیدونو شي چې خلک وایي چې فلانکي کال کې چې عید راغله هغه عید د همداسې افغانستان د اتفاق او اتحاد شروع شه. مننه کوم از وکسب نن مو وخت زره وخت و مجدا چې ما بز تاسو نه راړو تاسو په مار واړه ما ته ویلي لاس باجی وو به موږ خاصای لسنیم باجو پر خبرونه شروع کی خو بیا هم ګوره بي بانډار پرې نه خولې بانډار مو درته جوړ کړ هغه پر ما وکړه پر ما امین منو ته مت دي قربا په صفات مالک زما دایم کنه اید پرې زم تاسو خو ځکه نم زه دغه قربانه کور کې مور مکله کله تجزیه مل منو سره کینه آلته مې دلته چې راغلم به ته چې اوس خو وخت راغلی د مل منو سره کینه نو نیم ساعت د ما نه ملمانه څه وي قربتوب ته په وکړه خو ما چال ته په وکړه مو ته هم چول نزدار دي سیاسي شګونو کې چې ټول شو ساز محترم بیا دوی ته چې وا خبره وکي وا خبره سر پر واچا به ته بس خیر غوډه کېنا بس د ترڅو د غوي قناعت سلامت ملامت معلومیک د ادرس اتر کې تیر وي ما ما غشت د جنه کار واخستر ترڅو ته بیا معلوم سلامات استاد محترم ډیر مننه استاد د اختر تر ټولو لوی پیغام د مسلمانانو لپاره څه کیدای شي؟ مننه کوم ایمو شخصي اغاز ده نه یم چې دا قانون او قوانین یا کدي وړو کې جدا پیغامات نظر لري ستر په جدا لري وړو کې د الله عز وجل شیطان پروژې کې تړي چې دا بندي ده او تا امتحان خلی بغیر د شیطان ته کوم افعال تر سره کوي آیا بغیر د شیطان هم هغه انساني کرامات چې ته لري اخته پابندي او کوم روح چې الله عز وجل تا کې خپل بوف کړو هغه تو کې شتا کنيشتا اچھا چې روزان نیولې په مکمل کیفیت او معیار سره هغه ته دی بل کم خواند کوي او چې مو د ګډه خړلې وي لګ چې چکر مکارو کې لوړ وي غړاب مرابي کړي وي هغه ته روزا په بل معیار نیوي استرد حاصل قیاس زه د ایمه استرد کې به ان شاء الله لازم هم ډیر افغانانو ډیر وطنوالو خپلوانو څاروي حلال کړي وي یا به حلال وي زه ایمه چې صرف څاروي مال حلال یا پس یا غوی یا سخندار د څه فکر کوی چې داغه ایمو کینه د حلال مکړه ایمو بغض د حلال مکړه ایمو یو بل ته پزړونه کې نفرتونه د حلال مکړه مو یو بل سره هغه حسد او حلال مکړه یعنی د نفس حلالای قرباني به بالکل خلاص دي کړله یعنی د سیسوس وکړو چې نن په دغستریت کې دغه د خپل نفس خواهشات دي علالوي دا مفهوم استاد هم دا کېدل بالکل او دا بسره لولو په دغه کې دی بسره لولو او چې کله مو د وینو خپل لسونه ومنځل بیا دا فکر کوو چې مو ټول تبخنه کړی ده مو ټول بخلی دي او دغه دوه کې بغیر تبهیز ټول کړسو ماما د کتر د خوشحال د خپا د نغده د کلری دي چې نه خوشحاليږي او ورتاګ واسموي ورڅو به د مرکی بسکوو ځکه چې مخ عهد وکړل چې په والو ورزمو د څاروي یا د قربانۍ په صفات نه خپل نفس حلال کړل هغه شری حکم خو جدا دغه خو اخی به ګوت نه ویني د ګوت ویني ځل کشته ده بله سلامات استاد محترم ډیر زیاته مننه شفیق صاحب د حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام د قربانۍ لکیسه نننۍ نړۍ څه زده کولی شي ابراهیم علیه السلام او دغه ګران زوی اسماعیل علیه السلام چې موږ ټول اسلامي امت د هغوی د ملت برخه او د هغوی د ملت د پیروي ادعا لرو دا په دې معنی ده چې د الهي حکم تعمیلولو ځکه کله چې ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې بنیادونه هم کېښودل هغه هم د الله حکم او کله چې د اسماعیل علیه السلام د حلالولو حکم ورته وکړو هغه په ځای تعمیلول دا هم د الهي حکم پر ځای کولو دا هغې تر څنګه چې ابراهیم علیه السلام د خانه کعبې د آبادولو لپاره وروسته دا دعا وکړه چې یا الله ته دغې د خپل کور ته دغې ځمکې ته د مکې مکرمې ته ډېر مختلف ارزاق او مختلف نعمتونه فراوان راورسوي ځکه مکه خو شاړه وه هلته خو آبادي نه وه او د هغې نه وروسته به دلته آبادي شروع شوه نو له یوې خوا نه دا د الهي حکم د تعمیل په توګه باندې
بیا د حج د یو سترې فریضې په توګه باندې چې د ټول امت د بېلابېلو سیمو نه د مختلفو وطنونو نه مالداره یعنې بډای غریب په دې معنا نه غریب چې حج پې فرض نه وي که هغه په هلته اوسېږي په هلته خو غریب هم کوي خو په دې معنا چې ځینې ډېر شتمني پاچاهان یې ځینې د هغې په نسبت باندې ګدایان خو دا ټول نر ښځه ټول په یو میدان کې د عرفات راغونډېدل د خانه کعبې نه طواف کول د صفا او د مروه ترمنځه د سعی واجب حکم په ځای کول او قرباني ترسره کول د دې ټولو ستر هدف هغه د امت د یووالي پیغام دی او دا هغه ورځ ده چې امت په بېلابېلو پرګنو کې ویشلی د مختلفو رنګونو سره د مختلفو لباسونو سره که څه هم احرام کې بیرته یو ځای کېږي خو د مختلفو سیمو نه چې راځي د مختلفو دودونو سره راځي د مختلفو ژبو سره راځي د مختلفو فرهنګونو کلتورونو سره راځي خو دلته یو هماغه فریضه چې د حج ده د هغې مناسک چې په کوم توګه باندې دي هغه دا کوي نو دا په دې معنا ده چې امت یو امت دی د امت د ټولو پرګنو نه په دغه ورځ باندې خبرېدل او د هغې نه ځان د خبرولو په نتیجه کې د هغې په وړاندې ځان مسؤول ګڼل دا د امت د سترې فریضې د حج د فریضې یو اساسي او بنیادي هدف دی چې قرباني ورسره بله مل هدف دی خو له بله مرغه چې موږ دا اوس هم چې حجونه لرو دا صرف شعاري دي په ځای د دې چې دلته امت رښتیا یو مجسم وحدت او یووالی څرګند کړي هغه نشته بلکې دلته اکثر صرف یو عبادتي منسک په توګه باندې چې صرف د خانه کعبې د مېلمنو پالونکي حکومت سعودي عربستان لخوا نه ځان ته یو کېدت حاصل کړي او د مسلمانانو لپاره د حج د فریضې هغه مراسم په ځای کړي او دوی ځان ته دا ثابته کړي چې ګواکې موږ د امت د مېلمنو په توګه د مېلمنو پالونکو په توګه باندې موږ د امت یعنې مخکښان یو په داسې حال کې دا درسته ده چې د اسلام نه مخکې د قریشو قبیلې دا حق درلوده که هغه د سقایي و که هغه د رفادي و که هغه مثلا د خانه کعبې د کلیګانو دا دوی سره وو خو هغه وخت کې د قریشو قوم نه یې ویل چې د عربو نورو خلکو ته مجاهد درلوده خو له بده مرغه نن امت د خپلو سمتي منطقوي حتی ایډیولوژیکي او حتی عقیدوي او ډېرو مسایلو د اختلاف له امله سره تالا ترغی دی مختلف او مفترق دی د دې لپاره چې امت یو ځای شي باید دغه فریضه چې کومې بنیادي هدف دی د امت یووالی او د قربانۍ کرکټر وړاندې کول دا باید موږ په عمل کې ثابت ډېره زیاته مننه شفیق صاحب محترم چای هم څښلی شئ میوه هم سره نیولی شئ ځاځی صاحب محترم ته خو برار ورسېدله ما ته برار ورسېدله دا پوښتنه په ایتا لهجه کې درنه وکړم مننه د غوټ اختر یا د لوی اختر په ورځ تر ټولو مهم او ستر عمل څه شی کیدای شي موږ ډېر ثوابونه په حاصل کړو مننه کوم دا یو مسلکي سوال دی چې باید هغه افراد او اشخاص یا هغه روحاني شخصیتونه جواب کړي چې په دغه کې دوی ډېر آزاد لاس لري خو تر ما مطالعې تر ما پوهې استرید په لومړۍ ورځو کې یا د استرید اصلي هدف هم هغه د قربانۍ اصل و اصول مد نظر نیول دی چې واس ولرې توان یې ولرې هغه نصاب دې پوره کړي پر هغه معیار پوره وي هغه قربانۍ کول دا تر ټولو فکر کوم چې ایدو کې ستر ثواب لري چې تر څو یو شخص الله عزوجل ته وښیي چې الله زه تا په لارې کې زه تا په خواښ نه زه تا په امر نه قرباني کوم او زه شکرګزار هم یم څومره مهم زه شکرګزار هم په دغه یم چې الله څومره ستره مهرباني دې وکړله چې هغه د ابراهیم خلیل الله نه ته رحمت وکړه په سبب نه په ټول ملتونو نه قومونو نه امتونو تر نرځې پورې دغه کې که چې ته مو زوی حلالولی څومره که چې ته مو زوی قرباني کولی حکم وه همداسې د رښتیا حکم وه رب حکم وه ته بنده یې ته بندي یې که رب درته ویلي وای او د رب فرمان وه چې ما په لاره کې اولاد قرباني کوله لکه نن چې الله عزوجل ته وایي چې ما په لاره کې ته یو څو روپۍ مصرف وکړه قرباني وکړه عبادت دی ما ته خو هغه وخت کې خو تا غریزه نشله کولی مظاهره خو نشله کولی انکار خود نشله کوله لکه نن چې روژې نه نشي کولی نن چې عید نه نشي کولی نن چې هغه نه نشي کولی حج نه نشي کولی نن چې د اسلام مقدس دین نور شاعرانه نشي کولی زه به دغه نه نشله کولی دا د الله عزوجل تر ټولو سترترینو رحمتونو هغه احساناتو نه احسان په بندگانو نه بالخصوص متوسط دا ده چې هغه ثواب رسیږي
هماغه ثواب چې ابراهیم خلیل ته ورکړل شوی و چې خپل اولاد یې مخکې کړی و، زړټه یې مخکې کړی و، اسماعیل ذبیح الله یې مخکې کړی و. نو هماغه ثواب درته درکوي په څه نه په پسه نه، په څه نه په هغه څاروي نه یا سخندر نه چې تا د الله عزوجل په لارې کې په حلالو پیسو خسته ده، پر امغه معیار پر مغه شد خسته ده، او الله عزوجل دربار ته په مغه پر امغه سنت ابراهیمی چوته پر مغه سنت علاوه او پر دغه نیت الله چې الله اتو لارې کې الله لامه اتو پر الله لامه چې تا رضایت ورکړي حاصل شي. او بیا غنور سره شغات درې ټوټې څالور برخه کاوي چې وا مسکینانو کاوي یا غریبانو کاوي خپلوانو کاوي یا خپل ټول ځان ته کې دی خپل خوري نیم خپل خوري هغه کې هم ثواب ته شوی قرباني د کړه د ویر شکړای کې خپل خو ثواب ته رسیږي. سلامات یعنی څومره خپل دین لرو، څومره خپل مذهب لرو، څومره خپل تګلار لرو او د الله عز وجل د خوشالولو څومره خپل یار دي. هغه په سالال کا غوخ خپل وخره ثواب الله عز وجل درکوي. په سالال کا غوخ خپلوانو ته وراسته ماماز وي ته ترز وي ته کوکوز وي ته مسایات او مسکین ته فقیر ته غریب ته خوشحالي کې الله عز وجل نه، یعنی د جنتونو ته د تاک پر الله عز وجل د خپل بندگانو ته څومره خپل لارې ور جوړې کړې دي. کله چې سخت وای به تصور هم نکېږي چې چا زړه ټوټاله زیات مننه. درنو اوریدونکو د لومړی خبرونه لومړی برخې دویمې برخې پوښتنلیک ته ورځو. استاد محترم که د پوهنتون استاد نه وای تاسو به کوم مسؤلیت یا کومه دنده پر مخ وړله؟ زما د پیل نه په وړوکوالي کې دا علاقه وه چې ډاکټر اوسم، طبي ډاکټر اوسم. د همدې امله به م کله چې جلال آباد کې په ښار کې ګرځېدم نو دا د مخورو مشرانو ډاکټرانو لوحې به ما په خپل قلم باندې لیکلې. د همدې وجې نه زه بیا خطا ته شوم. دا شوق یې څنګه پیدا شو؟ دا د دې وجې نه چې زه په وړوکوالي کې مې کاکا مریض شوی و، ناروغ و، خپې ماته شوی و او زه به د هغې د پوښتنې لپاره او هغې ته پریزاني راوړلو لپاره چې راتلم نو ما به چې ډاکټران کته وي دا پلانکی ډاکټر دی، دا پلانکی ډاکټر دی، نوم به مې چې واورېده بیا به چې بېرته کامې ته د دې ښار نه تېرېدمه نو په لاره به مې د دوی لوحې کتلې. نو بیا مې زړه کې دا انګېزه او دغه پیدا کېده چې کاشکې زه هم ډاکټر شم. خو د هجرت شرایط داسې راغله چې ډاکټر نه شوم. حتی د دې پورې چې یو وخت کې مدرسه مې چې ویلې وای زموږ یو ډېر مخور ډاکټر اوس په امریکا کې دی، دکتور معین الدین یاسیني، بهترین جراح و په دې هېواد کې. هغه راته یو ورځ وویل چې کاشکې ته ډاکټر وې تا خو هسې مدرسه وویله. نو د هغه په نسبت دا اهمیت نه و، خو زما د مدرسې ویل او د هغې تر څنګ د سیاست سره اړیکه پیدا کول او د سیاسي کورنۍ او بیکګراونډ سره مې اړیکه وه. دا بېرته بیا هم په هماغه لار تللم کوم چې دویم انتخاب دی او که څه د مجبوریت په نوم باندې خو بېرته د دین غوښتنه وه او په دې لاره چې تللی بیا هم پې ویاړم، افتخار پې کوم په دې هیله چې زموږ هېواد کې د ډاکټرانو تشه پوره شي. په نارینه او ښځینهو کې موږ دومره ډاکټران ولرو چې دا ارمان په زړه کې پاتې نه وي چې څوک پاکستان ته ویزه غواړي او څوک بل هېواد ته هندوستان ته. او دا زموږ د نجونو د زړه دا اوس کمی چې دی دا زه اوس ډار لرم، ویره لرم چې دا په آینده کې موږ ته مخامخ کېږو ورسره. نو افغانان د الله تعالی د ټولو نعمتونو څخه برخمن کړي او د صحت او د روغتیا نعمت چې افغانانو ډېرې سختې ګاللې دي او د اختر دغه ورځ چې د خوشحالۍ ورځ ده چې په دې کې د قربانۍ تر څنګ چې موږ کله د اختر لمونځ هم کوو دا د یو مجسم یووالي یو مظاهره او ننداره ده او د همدې لپاره چې د ابراهیم علیه السلام هغه یاد تازه کوو، هماغه تکبیرات تشریق وایو چې مانځه له ځې په لاره په یوه لاره به ځي، بېرته چې مانځه نه فارغېږي په بله به راځي او الله اکبر الله اکبر د تکبیرات تشریق به ویل کېږي. بیا هر هغه څوک چې ستا ورسره که نفرت او اوږده غونډه کې دا د ټول نه مخکې ته دا ابتکار او نوښت وکړه چې هغه سره یعنې غاړه ورکړي، اختر مبارکي ورکړي. دا زموږ د ټولو مشترک دود دی چې موږ لاړ شو یو د بل پوښتنه په کورونو کې وو. اکثر ورته داسې فکر کېږي چې بس اختر په ورځ باندې د جمع نه سمواره چې پاسېږي او بل ته اختر مبارکي وکړي. دا سنت طریقه نه ده. دا چې مونځ وشو خطبه واورېدله شوه د هغې نه بعد هر سړی به خپل کورونو ته ځي او بیا په کورونو کې پخوانی دود چې زموږ و چې اوس یې فیسبوک ځای نیولی دا باید بېرته را ژوندي کړو ځکه چې موږ افغانان د ډېر ښه کلتور او ډېر ښه فرهنګ خاوندان یو. د اخترونو په ورځ کې موږ د یو بل پوښتنه د کورونو ته په تګ سره چې ولکو په فیسبوکونو باندې هغه تشه نه پوره کېږي. اوس یو بدمرغي دا پیدا شوې ده چې بس د اختر په ورځ که په جومات کې اختر مبارکي ورکړه نو بعد بیا په فیسبوک کې خلکو ته اختر مبارکي ورکړي. استاد تاسو د پخوانی دود څه ډول و؟
کله به چې د اختر لوی اختر لومړۍ ورځ وه مشرانو به څه کول کشرانو به څه کول؟ دا د هر جدا دودونه کېدای شي لکه ستاسو د پکتیا او د خوست چې کوم دي دغه دي دا منطقې زمونږ دا وه چې زه خپله د خپل کلي چې کوم دود و د اختر په ورځ به ټول کلي ته مړۍ موږ برابروله لومړۍ ورځ لومړی موږ برابروله اول ته به هغوی په اختر په سهار باندې موږ سره یعنې اسم چې خوړل د یو شوله غوندې کې برابره کړې وه دا موږ ورکوله دا دود پاتې شوی دی هغسې نه دی پاتې د هغې تر څنګ د اختر د لمانځه نه بعد به هم خل یو بل ته کورونو ته ورتلو اختر مبارکۍ به ورکولې بل یو مهم شی دا و چې د اختر لمونځ موږ ویل چې د اختر د ورځې د لمر راختو نه وروسته تر زواله پورې وخت دی موږ دا لمونځ دومره رامخکې کړی چې ډېرو ځوانانو نه څوک د اختر کالي برابروي څوک بلان دي نیم ځوانانو اختر لمونځ پاتې او دا ښه کار نه دی باید په دې باندې دولت په دې باندې فکر وکړي چې د اختر لمونځ په داسې یو شرایطو کې وشي چې د نهو نه تر لسو شاوخوا کې دې وخت کې وشي ځکه ټول خلک جمع ته برابر شي اوس دا تېر اختر کې زموږ د اختر لمونځونه ټول په یو وخت و نو چې په یو وخت بیا ټولو خلکو نه جمع پاتې شو چې کوم هغه تاخیر یې کړی او که داسې مختلف وختونه لکه مثلا یو جومات کې په اتې بل په اتنیمې بل په نهې بل په لسې نو دا به کېدای شي امنیتي تدابیر نه دوی کوشش کوي چې یو وخت راولي خو د هغه خلکو اړتیا هم پکار ده چې یو څوک به د لرې ځای نه راځي هغه بیا وروسته رسېږي هغه داسې جومات ته راشي چې هلته مونږ 9:30 بجې یا 10 بجې ځکه وخت پراخه دی دا خبره بېرته شته چې د قربانۍ څارویان رالېږي نو د دې لپاره بیا دغه همدا ویشتل چې دی چې ټول خلکو قرباني نشي کولی نو کوم جومات کې چې وختي لمونځ کېږي د څاروي د الولو غم کوونکي باید کوشش وکړي چې اوس خو دا خو ښار دی ښار کې په مختلفو ځایونو کې یو ځای کې د 8 بجې بل 8:30 بل 9 خیر دی که د 9 نه وروسته نه غځېږي خو یوازې په 8 پورې بندول پکار نه دي. سلامت ډېره مننه. اتل جان او مجیب جانه که چېرته چای راوړی ځاځي صاحب فکر کوم چای خلاص کړی دی ځاځی صاحب ماشاءالله چیچ کلو کې ډېر تکړه دی او استاد ویلو چې جګ کړل چې سه او به کامره څخه راڅخه پاتې کېږي ځاځی صاحب تا نه زه پوښتنه وکړم طبیعي ده چې موږ او تاسې په ژوند کې ځینې خاطرات هم پاتې کېږي د ماشومتوب ځینې خاطرات وي دا خاطرات ځینې پورې د انسان په یاد کې تر ډېره پورې پاتې کېږي د ماشومتوب داسې کومه خاطره دې په یاد ده چې تر اوسه پورې خوند درکوي چې هغه ماشومانو ته تکرار کړي بچیانو ته تکرار کړي هغه د ماشومتوب د وخت دی چا نه دي چې دې غوښتلی دې ښکلې جوړه کړي په کلي کې چا جوړه نه وکړې داسې څه دي په خاطراتو کې پاتې دي؟ ازبک صاحب نه پیږم د ژوند معیار به د ټولو همداره کم وي که صرف ما پورې مختص ده هر ورځ چې تېرېږي نسبت په نن ورځ تېره ورځ خوندوره وي بیا ځان سره یو چې والله تېره ورځ ښکلې وه په عیدونو کې ما اوس هم په یادېږي موږ جلال آباد کې اوسېدلو نو هغلته بیا باغ امیر شهید ته به د وړکي تللې موږ کوڅې وړکي تلله ما ته مور اجازه نه راکوله چې دومره لرې به نه ځې دا مې ډېر زړه کې ستر ارمان و چې داسې ورځ راشي ما په دماغ ګیرې راشي او دومره ستر شم ما آزاد پرېږدي او چې سرته ونیوي او زه باغ امیر شهید ته لاړ شم او زه بغیر د دغه نه چې زه مور نه اجازه واخلم رښتیا لاړ شم دا ډور موجود وي دا ډور ما به زړه کې انده وي عیدو ته به دغه خفه وم او نور مو همسایګان انډیوالان دوستان ملګري به چې وو دوی به چې پلان جوړول چې محیط کې دهلته څه محیط کې دهلته څه ما به دا څه بختور دي مور نه اجازه نه خلي یا پلار نه اجازه نه خلي چې اوس زه فکر کوم چې نه هغه عیدونه نن نه ښکلي وو یوه سرمستي ورکې وه یوه ازادي ورکې وه مسؤلیت نه و مسؤلیت نه وه با وجود د قید و هم کوڅې سار تاګ ازادي مو هم نه لرله خو بیا هم ازادي فکر وه که دومره مالي توان مو غوږ کې نه لرله خو بیا هم هغه خوند چې هغه لسګونکي وه مور به چې ډېر کړله څه جالب ابو اوس نشته دی ورکې فهمده هغه ایمو اینیا مو چې متنیا غره کولې د مو کلی کې استاد محترم هګي جوش کوي وی جوش کوي هغه به شنی رنگ کې سور رنگ ورکی اوس ډیر وی مو خړلې هغه خوان ورکې پیدا نه کړله چې ځینې ځای ته بلور به خنای متخنای او ته خنای موږ دغه ته وی دغه نخوادو ممیز دا شته ګاډي کې دغه خنای بدر ډیر شان مو خړل هغه خونی خوانو پیدا نه کړله زه اماراتو یا د دوبۍ میریکل ګارډن ورته یایي چې هغه کې د دنیا تقریبا 200 ګل نشته کړل نه وي زالته هم لاړم خو یقینا که ځواک صاحب دا څنګه دته یم
ما هغه باغ مرشهی د ګلانو کې وجه غړکتوب کې کوم خوند و ښکلا او خوند یالته هغه بوی مې هغه هیڅ دې دنیا نه کړله. تر ټولو ښکلي ترنو ګلانو منځ کې مې هم پیدا نه کړله. یعنې اوس چې کومه نن ورځ ده، نن چې کومې ورځ کې موږ تاسو قرار لرو د شپې په ورځو کې کیدای شي دا ورځ سبا ته نه وي، پر دغه کیفیت سبا ته دغه ورځ نه وي، پر دغه نوعیت دغه ورځ نه وي. هر ورځ خپل ځان ته خوند لري، هر ورځ خپل ځان ته نوعیت او کیفیت لري. بهتره وخت هم دا ده چې موږ تاسو هماغه وخت نه خوند واخلو، وایي چې نن ښکلې ورځ ده او نن الحمدلله عید ورځ ده او نن هر څه دا فرصت وګڼو چې ژوند ته یې بلې زاویې نه وکړو. ناهیلي، ناامیدي، خفګان، ژور خفګان. د استاد وختونو خلکو په ژور خفګان نه پېژندله. دا د استاد شته د هغه وختو کې په دې ځوانۍ کې ژور خفګان نه پېژندله. خو ما ځوان مزدګاره پورې لاس دا په ژور خفګان یادوي، ژور خفګان کې ډیپریشن کې یم او استرس کې یم او دې کې یم. استاد وختو دا شی نه پېژندل. مګر ما نسل ما امزولي تر ټولو ستر سوال دا ډیپریشن ده. ورځ آسان الله پاک ده. سلامات اوسئ. رسون کې الله پاک. ډېره مننه. زه نن ورځ نه خوان واخلئ. عید ورځې دي، مرور کراویر شوی، خپا کراویر شوی، مشر کراویر شوی، کشر کراویر شوی، چې اسمه جان کړه کراویر شوی، ټول د نمروار دی کراویر شوی، ټول مخې تازه غږ پوه. سلامات اوسئ. استاد دې خېدي ماشومتوب خاطرات ته بوتلم. دواړو استادانو ډېره زیاته مننه. وروستۍ برخې ته نږدې کېږو. استاد لنډه جمله وایم، تاسو به یې ځواب لنډ راکوئ. کوم کتاب مو ډېر خوښیږي؟ په مجموع کې خو ټول هغه دینی کتابونه چې هغه زما د نصاب سره تړاو لري هغه مې ډېر خوښیږي، کې شک نشته. خو زما لپاره ایډیال کتاب چې کوم دی هغه د مولانا ګوهر الرحمن صاحب یوه لیکنه وه، اسلامي سیاست، او د هغې تر څنګ د پوهنتون نور نصابي لیکنې چې کوم د دې په تړاو باندې شوي دي هغه د معاصرو علماو دي که د پخوانیو دي، دا ټولې مې هغه زیاتې خوښیږي چې د امت د دردونو سره تړاو لري، اوسنۍ اسلامي نړۍ او د هغې لپاره د یو واقعا پاک سیاست مدار لپاره د سیاست مطالعه، ځکه سیاست زموږ نه غرب اخیستی او موږ هغه پرېښی دی ورته. نو بېرته د یو مسلمان ځوان په توګه، د یو مسلمان فرد په توګه باندې د هغه زعامت چې د امت په برخه و هغه کې چې کوم کتابونه دي، که هغه اسلامي سیاست دی، اسلامي اقتصاد دی، اسلامي نړۍ ده، د اسلامي نړۍ مسؤلیتونه دي، اوسنۍ فقه د نړۍ لپاره اوس موږ ډېرو مسایلو کې دې ته یو مضمون لرو، فقه الواقع یا د لومړیتوبونو فقه. دا زموږ په ټولنه کې ډېرو علماو ته اوس دا زده نه ده او دا د دې ټولنې اولویت دی، ځکه چې دا ټولنه د هغه پخوانیو دودونو نه لوستل چې موږ یادونه کوو، خو د نړۍ د عصر د زمانې د شرایطو سره ځان برابرولو لپاره د لومړیتوبونو فقه او د فقه الواقع په نوم باندې فقه ډېره لوستل پکار دي. استاد محترم ځاځی صاحب، کوم هېواد ته مو تګ خوښیږي او دغه تګ مو ولې خوښیږي؟ مننه کوم. ما تګ خو چې خوښیږي، ارمان مې هم د زړه ستر ارمان دا دی. یو دفعه غواړم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وطن ته سفر وکړم. هغه ځایونه چې وړکتوب نه مې اورېدلي دي باره کې هغه ځایونه ریښتا څه هم وکړم. هغه مسجد وکړم چې هلته د لمونځ کړی، هغه ځای وکړم چې د په خپلو لاسو جوړ کړی دی، هغه کور وکړم چې هلته د ژوند کړی دی، او هغه کوڅې وکړم چې هلته دا یې ګرځېدله، او بیا هغې ته لاړ شم چې دا یې په تیږو کې لګېدلی او طایف ته لاړ شم. طایف سفر وکړي. او هلته ریښتو څه هم هغه نقطه زه یاد ترولم چې ده بیا ویلي وو چې دغه قوم نه او دغه ملت نه او دغه امت نه همداسې افراد او اشخاص سره هرڅه چې هغه به د افغانستان دغه مسلمانانو لپاره تاریخ جوړوي. دا مې زړه کې ارمان دی. او وخت نه وخت ژوند ورکوونکی، ژوند خیستونکی الله عز وجل دی. اولا ته مې یاله هغه پورې مار مړ کوه تر څو مې دغه یو څو کوڅې، یو څو کورونه او تا درگاه طواف مې نوي کړی. دا مې ارمان دی. سلامات شئ. درنو لیدونکو اوریدونکو، وروستۍ برخه د درې انځورونه دواړو قدرمنو استادانو ته ښایم، د دوی لنډ ځواب راخلم. شفیق صاحب محترم، دغه انځور په هکله څه نظر لرئ؟ لنډه وینا هم څه ده؟ د الله کور، د الله د بندگانو د اجتماع هغه ځای چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع خطبه او د مسلمانانو د وحدت رمز چې کله دا ګوري نو ولې د وحدت نه دوی غافله وي، ولې هغه امت چې د یوې کلمې پیروان دي، د یو کتاب ویونکي دي او د یو رب منونکي دي،
په خپلو منځو کې د رنګ ژبې سم منطقي ایډیالوژي او حتی مذهبي تړاوونو باندې دومره ویشل شوي چې په ځای دی چې دا فقه د دین د تشریح سبب وګرځي فقه د تفرقې سبب ګرځي. سلامات ډېره زیاته مننه. ځاځی صاحب محترم دغه انځور په هکله تاسې څه نظر لرئ؟ ځواک صاحب زه داسې تصویر داسې ورځ کې راواخیستو چې زما ذهنیت کې ټول د خوشحالۍ خبرې دي. خو دغه انځور په دغه مسجد پر دغه ځای لیدلو سره زما د مسلمانانو لپاره تر ټولو نن سبا چیلنجي یا چالشي مسجد او ځای او د مسلمانانو 50 اسلامي هیوادونو لپاره هغه مسجد چې دمګړی تقریبا د اسرائیل لخوا نه تقریبا کلابند ده او 50 هیوادونه صرف تقریبا غږ هم په هغه معیار باندې اوچت کړی. بدبختي بولې لویه بدبختي بولم. زه هم کاش خپرونه اوږده وه چې پر دې باندې ما اوږد بحث در سره کړی وی او پر دې باندې الله دې په عمر کې ورته برکت واچوي. شیخ عبدالحمید حماسي صاحب د روایت پادکاسټ کې ډیر زیات خو یعنی داسې باس باندې کړی ده چې ما ته هم تر اوسه پورې چې هغه لغات او جملات او کلمات را یادوم زما زړه کې هغه زنګ لري کوي. سلامات صاحب محترم ډېره زیاته مننه. شفیق صاحب محترم وروستی انځور ده دغه انځور په هکله څه نظر لرئ؟ که لږ ماته مخامخ کې د کابل انځور ده. وړاندې دې انځور ته ورشم دې انځور ته به وفا دا به وښیو چې هغه غزوال چې په اختر کې باندې برخې د هغوی په حق کې دعاګانې باید موږ لرې نه کړو او خپل هغه تاریخي مسؤلیت چې پاله دی هغه باید هېڅکله پرېږدو. هغه کابل چې د تاریخي کابل په نوم باندې یادېږي او د افغانستان د مختلفو کورنیو واکمنۍ پرې هغه تېرې شوي دي. انګلیس غوښتې چې خکې لیکي، امریکا غوښته چې خکې لیکي او روسانو دلته ډېر وخت تېر کړ خو دې مجاهد ملت چې دا آزاد ساتلی د دغې کابلیانو قربانۍ هم باید موږ هېرې نه کړو چې یوه د دغې کابلیانو د قربانیو نه د هود د درېیمې ده لکه څنګه چې په هرات کې د 40 د هود او په ټوله کې د افغانستان د پایتخت په توګه دلته چې هر څوک راځي باید دغه ځای د افغانستان د ملت د وحدت لپاره داسې یو ځای اوسي چې ښاري فرهنګ پکې خپل کړو او د هغې تر څنګ د کابل د توسعې د پراختیا لپاره هغه چې د نړۍ اصل تقاضاوې دي په هغې کې قربانۍ ته آماده شو، هم دولت هم وګړي او هم ټولنې او مؤسسات تر څو یو بل سره لاس ورکړو او دا کابل د خپل پایتخت په توګه باندې د هغه پایتختونو په قطار کې راولو چې د کمیت له لحاظه خو موږ نورو ته ورنږدې کېدونکي تقریبا 9 میلیونه کوس کابلیان اوسېږي یا د کابل ښار اوسېدونکي خو هغه ښکلا چې موږ د کابل لپاره د تاریخي بالاحصار شاوخوا همدارنګه پخوانی چې کوم دا د دلته چورپور چې د شیرپور هغه حیثیت یې له منځه یوړو د هغې بېرته د راژوندي کولو لپاره من خپل تاریخي رسالت ادا کو او افغانان د تاریخي تجربو نه د اخیستلو په توګه باندې بیرته د دغه پایتخت د رنګ ورکولو لپاره او د پایتخت کې د ټول افغانستان د مختلفو پرګنو د مشکولو لپاره هغه قربانۍ چې موږ څه غواړي هغه ټول ورته ژمنتیا وښیو. ډېره مننه. د سیاسي بحثونو وروسته ما سره په ټولنیزه اختریزه ځانګړې خپرونه کې د پوهنتون استاد او چارو شنونکی عبدالناصر شفیق صاحب د پوهنتون استاد ادریس محمد اجازه صاحب چې برخه مر سره واخیستله. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو په ځانګړې توګه د خواله رسنیو درنو څارونکو له تاسو نړۍ مننه چې د اختر پیغام ځانګړې خپرونې لومړۍ برخه کې له موږ سره پاتې شوئ. تاسو چېرته مزې لنډه وقفه لرو. دویمې برخه کې 2 تنه درانه شنونکي او د پوهنتون استادان ما سره مله دي. درنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم. لوی اختر مو مبارک او نیکمرغه شه. د خپرونې په دې برخه کې ما سره 2 تنه درانه میلمانه دي. د پوهنتون استاد او چارو شنونکی جنت فهیم چکري صاحب، د سیاسي چارو شنونکی ګلاب خان باز صاحب، دواړو ته ښه راغلاست وایم. لوی اختر مو بختور شه. چکري صاحب کله تاسو پیل کړم اختر مو څه ډول پیل کړلو؟ د اختر لومړۍ ورځ څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. صدق الله المولانا العظیم. سلام خدمت شما، خدمت با صاحب،
عید شما تبریک، عید باز صاحب تبریک باشه، عید تمام مردم شریف و نجیب افغانستان مبارک باشه. خدا کنه که عید خوب و خوش را داشته باشند. سوره کوثر که خواندم در رابطه با عید قربان است که برای پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم خداوند میگه که من برای خودت حوض کوثر دادم، انا اعطینا کالکوثر، یعنی معنی است که برای خداوند بسیار زیاد قدر داشت پیامبر گرامی ما و بعد از او برش دستور میده که فصل لربک وانحر، برای خداوند هم نماز بخوان و هم قربانی بکن. و دیگه نسل پیامبرم بسیار دوامدار از طریق فاطمه میشه. خب عید قربان است، عید تقرب به خداوند است، عید فداکاری است، عید ایثار است که در عید باید به فقرا زیادتر توجه صورت بگیره، به کسایی که نیازمند است توجه صورت بگیره و یک عرف و عادات و خوشحالی که خداوند بر مسلمانان دمی 2 سال 2 بار عطا میکنه. این یک اقدام بسیار خوب است که امو جشن و امو شور و هلهله و خوشی و شکوه همیشه در روزای عید می باشه برای مسلمانان. این یک اقدام خوب است. با زیاد خوش برای کسی می باشه که نو کالا میکنه، طفلا می باشه، عیدی میگیرن، به خانه دوستان میرن، برای زیاد زیادتر خوش می باشه. سلامت شې، ډېره زیاته مننه چې کریسي باسي محترم تا ته هم ښه راغلاست وایم د لوی اختر د قربانۍ اختر هم بختور شه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ځواک صاحب تا په میز کې را سره قدرمن ډاکټر صاحب ته او ستاسو لیدونکو کارکوونکو د سلامونه او احترامات علیکم سلام او د نړۍ مسلمانانو ته افغان ملت ته د لوی اختر د راتلو مبارکي وایم. تاسو ته د لوی اختر تا ته ډاکټر صاحب ته لوی اختر مبارکي وایم. الله دې اختر بختور کړي د ټولو افغانانو. ډېره زیاته مننه باسي محترم. درنو اورېدونکو او لیدونکو یوه یادونه مهمه ده په دې خپرونه کې په لومړۍ برخه کې موږ هڅه کوو چې په بېلابېلو مسایلو له 2 تنو درنو شنونکو سره وغږېږو. لومړۍ برخه کې عمومي پوښتنې دي، عمومي سوالونه دي. دویمه برخه کې ټولنیزې او تفریحي پوښتنې. دریمه برخه تر ټولو جالبه دغه ده چې یوه جمله ویلی کېږي، د جملې اړوند دوی نه لنډه جمله هغه په مقابل کې اورېدلی کېږي. باسي محترم، اختر د مسلمانې ټولنې لپاره څه ډول د یووالي او د ورورګلوۍ سمبول ګرځېدلی شي؟ مننه. لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب ته اشاره وکړه مسلمانانو ته چې خدای پاک دغه 2 خوشحالۍ ورکړي دي چې یوه د کوچني اختر ده او یوه د لوی اختر د قرباني اختر چې ورته ویل کېږي، یوه دغه ده او دا د حج فریضه په دې کې ادا کېږي. نو دا رښتیا هم دا هغه څه دي چې په دغه کې د عقیدې له لحاظه په اسلام کې دغه د موږ هغه مقدسات دي چې په دغو موږ ټوله معنا باندې دا د موږ د خوشحالي لامل دي، دا د موږ دا په موږ باندې فرض دي په اسلام کې د لوی اختر لکه حج فریضه ادا کېږي په دې کې چې دا د مسلمانو دپاره هغه د خوشحالۍ ورځې دي چې مسلمان دغو 2 ورځو ته دا 2 ورځې په ټوله معنا باندې دا خوشحالي لمانځي او په ټوله معنا باندې د عقیدې له لحاظه هم ورته ژمن دي او د هغه له لحاظه هم ټول لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې دغې ورځې ته د موږ اطفال ډېر خوشحاله وي، دغې ورځې ته ځوانان ډېر خوشحاله موږ وایو چې اختر خو د ماشومانو وي، اختر خو د تنکۍ ځوانانو وي. دغسې د دم دغسې موږ به هم یعنې هغه خوند چې موږ په ماشومتوب کې له اختر اخیسته هغه خو نو باسي ولې دا خبره موږ کوو، ولې دا خبره کوو چې اختر خو د ماشومانو یا تنکۍ ځوانانو ده، ولې نه وایو چې اختر د لویانو هم ده یا د غټانو هم ده؟ اختر خو د ټولو ده، خو دا چې د ماشومانو هغه خوند چې ماشومان ځینې اخلي لکه ما چې اشاره ورته وکړه هغه لویان بیا په هغه طریقه باندې نشي ځینې اخیستلی، ځکه چې موږ خپله دا ماشومتوب خو نو پرون موږ ماشومانو نن په دغه ځای کې ناست یو دغه عمر کې نو موږ هم دا خوند ځینې اخیستی ده، ځکه هغه خوند یې دا ده چې سړی اختری ټولوي او هدیه اخلي او یعنې هغه ټول څه چې هغه د دغې ورځې خوند ځینې اخیستل کېږي هغه په ماشومتوب کې ډېر ښه ترلاسه کېږي او په دغه عمر کې بیا نو دا ده چې هغه څوک چې ډېر هغه وکړي اوس لکه موږ باید دا کوښښ وکړو
چې ماشومان را چې خوشحاله سي، ځوانان را چې خوشحاله سي او د دوی باندې یو ښه د شفقت په سر باندې لاس را تیر سي او دوی ته هغه څه چې دوی له مخکې چې توقع کوي، له مشرانو خو دغه توقع کېږي چې اختري ورته ورکړي او دغه اخترۍ ورته ورکړو او دا د خوشحالي ورځ ده او ښه په خوشحالي ولمانځو. او ماشومان هم دې ته لیواله مې باسي محترم چې یو مشر وګوري یا د کور یو سپین ږیری وګوري یا په کوڅه کې چار څوک تېرېږي، موږ خپله ماشومتوب تېر کړی ده، تر ډېره پورې مې هڅه کوله چې ورته ووایي چې موږ ته عیدي راکړه او دوی بیا داسې یو ترحم شفقت لرل چې نه ویل چې ته څوک یې، احمد یې، محمود یې، جوب ته یې لاس کول، عیدي به موږ ته راکول. د افغانانو په عنعناتو په کلتور کې دا شی ده چې که تا ورته ونه ویلم چې ماشوم د اختر په ورځ باندې یعنې زه تر ډېره حده پورې موږ دا کوشش کوو چې که هر ماشوم مخې ته راغی او په جوب کې چې شی ونو منه نه ځینې کوو او ځوانانو ته هم عیدي ورکوي، ځوانانو ته په دې برخه کې ماشومان ځوانانو ته کوشش کوو خو که تاسې ځان ته لار جوړوئ نو هغه خو نو د ستور سره ځوانان ته هم کوشش کوو خو ځوانان اوس موږ سپین ږیري ځوانان باید موږ ته ګوره ځان دې بیا وباسه له باسې محترم دې برخې نه سلامت سي، ډېره زیاته مننه بېرته راګرځم. چکري صاحب محترم، آیا اختر کولی شي د خلکو ترمنځ زاړه اختلافات ختم کړي یا موږ څنګه کولی شو چې خپل زاړه اختلافاتونه چې د مسلمانانو ترمنځ یا په افغاني ټولنه کې چې موږ مشترک ژوند سره کوو دا شاته واچوو یا له دغو تیر شو د ورورولۍ یا د یووالي فضا حاکمه کړو؟ خب اصلا در اسلام امیر سال 2 بار که عید میه پیامش همیست که مسلمان باید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تفسیر از آیات علمای تو میکنه که مسلمان ها باید دلگرم و گشادرو باشند، مسلمانان باید اشن بشن و بسام باشند، مسلمانان باید پیشانی باز داشته باشند، لبانشان پرخنده باشه. یعنی معنیش ایست که گله و شکایت در اسلام حرام است، ناامیدی در اسلام حرام است، غم و غصه در اسلام حرام است. پس به اساس زمین آیات های قرآن عظیم شان ما میرسیم به جایی که وقتی که عید میه، نمازهای جمعه میشه یا کمی کلانتر سال 2 بار عید برپا میشه ایامش، در این وقت هر گونه خفگان نارضایتی که در بین مسلمان ها باشه، بین بیادرها باشه، بین اقارب و فامیلا و دوستا و همسایا باشه، کسی که اول اقدام میکنه میره به خاطر عید مبارکی، به خاطر جورپرسانی، این سر از این نور خداوند میباره، این بسیار دیگه داخل اجر و ثواب به عظیم میشه و امید به این خاطر است که مسلمان ها دیگه باید از خود بسیج همگانی را نشان بدن، اتحاد نشان بدن، همدلی را نشان بدن، اتفاق و اتحاد نشان بدن. حتی چکري صاحب محترم دی یو ښه مثال طواف هم کیدلی شي، کله چې د کعبې نه خلک تاویږي احمد و محمود و تور و سپین ټول پکې دي. له دې نه معلومیږي چې مسلمانان باید په یو دسترخوان سره راټول شي، مسلمانان باید سره یو شي او مسلمان هیڅ وخت نه سره جدا کیږي. اسلام کې بیخي سرحد مونږ لرو، خو متاسفانه په دې وروستیو تقریبا دغه 50-60 کالو کې په دې اسلامي ټولنو کې داسې یو فکر یا تصور خور شولو چې اسلامي هیوادونه تفکر سره جدا کړل. واقعا امی در مراسم عید قربان در حدود نزدیک به 3 میلیون نفر در یک مراسم در یک جای به جا میشن، میگردن مراسم خود ادا میکنن، اونجا جای بود و باش از اونا، غذای از اونا، خوراک از اونا، مراسم عبادتشان یک منیجمنت داره و یک اتحاد برای کل عالم جهان نشان میده. کسایی که پیروان دیگه ادیان هم هستن اونا 100 نفر نمیتونند که دینمت یک جای جمع شوند و یکی دیگر قبول بکنند، یک مراسم ادا بکنند و از خود یک نشانه بسیج همگانی را نشان بدن. هیچ کسی کار کرده نمیدانه. 3 میلیون نفر گپ ساده نیست. اگه 3,000 نفر استاد کنی بسیار نفر است، نه؟ وقتی که 3 میلیون نفر تا 3 میلیون بعضی وقتا زیاد هم میشه. بعضی کشورهای عربی یا از خود عربستان یا از کشورهایی که نزدیک هستند اونا غیر قانونی میان به داخل مراسم حج میشن. طواف واقعا یکی از نشانه های همبستگی است و خود مراسم حج، نماز خواندن، اینی کلش بیانگر از این باشه که اتحاد، همدلی، همبستگی بدون تبعیض برای کل کې یکسان است. ډېره زیاته مننه چکري صاحب محترم، سلامت اوسئ. باسي محترم، تر ډېره پورې موږ ګورو چې لوی اختر کې د څارویو ذبح کول منځته راځي یا په قربان اختر چې موږ ورته وایو، هر مسلمان چې وس ولري، توان ولري، قرباني یا براک کوي. تاسو په نظر یوازې وینه تویول مراد دي که نه انسان باید خپل نفس هم قرباني کړي، انسان باید خپل خواهشات هم د اختر په ورځو کې قرباني کړي، انسان باید له خپلې کینې، له بغض، له چا سره چې مشکلات وي، حسادت لري، دا هم قرباني کړي؟
مننه په ټوله معنا باندې دغه تاسو اخرنی هغه زه تاییدوم چې د قرباني چې هدف هم دا ده چې انسان باید دغه ټول هغه ته ژمن پاتې سي، انسان باید خپل خواهشات تر ډیره پورې خپل هغه ځان غوښتنې او له دغو ټولو راتیر سي او دا ټول قرباني کړي او د هر شي لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه د هر شي پیل باید دی له ځانه شروع کړي. مثلا یو څه سره یو کوم مشکل ولري د هغه مشکل دپاره دغه ورځې دي د دغه دپاره دا مبارکې ورځې چې کومې دي دا د دې دپاره دي چې ته په همسایه باندې ترحم وکړې، ته په خپلوانو ترحم وکړې، ته په دې ټولو باندې د تا رحم ووسي، د دې ټولو سره په هغه فضا کې چې کومه فضا ده په اسلام کې موږ ته تعریف سوې ده. یعنی د قرباني چې هدف دا ده، دا قرباني او د دې قرباني چې هدف دا ده چې په دې کې غریبه طبقه په فکر کې ونیول سي، په دې کې هغوی په دې خوشحالیو کې شریک سي، له هغوی سره په ګډه په دې هغه باندې کار وسي. نو دلته په اسلام چې د ورورګلوي دین ده او داسې ورته ویل سوي دي چې مسلمان ټول ورونه دي، هغه ورورګلوي دغه ده چې ته باید هغه خفه مسلمانان ټول ځان سره خوشحاله وساتي، هغه ټول په دې قرباني کې شریک وساتي، هغه ټول چې هغه ته څه د ځان دپاره خو کوې د اختر په ورځو کې له هغوی سره شریک کړي او هغوی په دې خوشحالیو کې شریک سي، هغوی چې د څه وخت په مشکلاتو کې راتېر کړی په دغو ورځو کې باید مسلمان کاملا دې ته متوجه سي چې که دی یوه ډوډۍ لري دا ډوډۍ باید له هغه همسایه سره که په مشکل کې له هغه سره باید نیمه کړي. دا چې نیمه سوه نو ته واقعي مسلمان یې او تا هغه د اسلام هغه فرایض ادا کوې او ادا کړي دي ځکه چې ته په دې باندې هغه یې چې ته صرف ځان نه هغه ټول څه ټول په نظر کې نیولې دي دا باید ټول په نظر کې ونیول سي، د دغو ټولو سره دغو ټولو ته باید کار وسي او دغه د موږ د تاسې هغه یوازنی د اسلام هغه عقیدې په لحاظ باندې هغه قوي پوینټ هم دغه ده چې موږ باید صرف د ځان په باره کې فکر ونه کړو، په دغو ورځو کې ته باید د جامعې د ټولنې په باره کې فکر وکړې، د جامعې هر کشر باید په نظر کې ونیسي. نو دا د ټولو چې په نظر کې ونیول دغه فریضه ښه ادا کړې ده او دې ته دې ښه کار. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو اوریدونکو دوهمې برخې ته ځو. په دې برخه کې ټولنیزې او تفریحي پوښتنې دي. دا پوښتنې که څه هم ځینې تفصیلي دي او ځینې لنډې دي خو له خپلو دوو تنو درنو مېلمنو به د دغو پوښتنو ځواب لنډ اورو. چکري صاحب محترم، ولې سیاسي چارو شنونکی شوی؟ تاسو د پوهنتون رئیس هم پاتې شوی، د پوهنتون استاد هم یې او دغې برخې ته ولې راغلی؟ میگه فلک همیشه به کام یکی نمیگردد، آسیای طبیعت به نوبت است ای دوست. کسایی که در بحث‌های سیاسی اشتراک میکنند یه دیگه آسیای طبیعت میاد دیگه نوبت ما باید برسه که ما بیایم در مسائل کلان افغانستان صحبت بکنیم، برای نظام موجود مشوره های نیک بدیم به خاطر استمرار نظام، به خاطر از اینکه نظام بعضی کسای مثلا میپاشه خب همه انسان ها سو اشتباه میکنند، باز او را بعض بزرگان نمیبینند به خاطر ازی که این نظام به خاطر اصلاحش باشه، به خاطر استمرارش باشه. باز بعضی گپا رو ما کوشش میکنیم برای وزرا، برای کسایی که زی صلاح هستند، کسایی که در قدرت هستند، برای از او برسانیم یا را بگوییم دیگه. استادی ما هم تا جایش هست دوام داره، از ریاست پوهنتون استعفا کردیم، هم استاد هستیم هم محلل سیاسی هستیم در خدمت ما. ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو دا پوښتنې چې له زه دوو تنو شنونکو څخه کومه دا مخکینی ورسره شریک شوي ځوابونه به یې حتما تر ډېره پورې جالب وي. باسي محترم، څه ډول کولی چې د اسلامي نظام په ننګه د بحثونو لیدلوری د خپل اسلامي نظام په ننګه راوڅرخوو؟ مننه. تر ډیره حده پورې دا ډیر قوي سوال ده او د دغه جواب به دومره اسانه نه وي. موږ به جوابوو دا سوال. هغه دا ده چې تر ډیره حده پورې که تاسو وګورئ چې دلته موږ باید دواړه اړخه ولرو. مثلا که موږ په دوه اړخیز حالات باندې بحث ونه کړو نو ته دغه لیدلوری د خلکو نسې راجلبولی شي، نو ته به دواړه هغه لرې، هم به هغه سالم انتقاد چې دا په هغه کې د ملت غوښتنې دا په نظر کې نیسي، هم به د نظام هغه لاسته راوړنې
چې دا نظام یې لري او دا خلکو ته تشریح کړي چې صحیح ده که واړه مشکلات شته غټې لاسته راوړنې موږ لرو چې په دغو دواړو اړخو باندې دې بحث کوو نو ته کولی سې چې د خلکو توجه د نظام لاسته راوړنو ته راجلب کړي نه هغه وړو مشکلات. ډېره زیاته مننه سلامت چکري سي محترم کله داسې شوي دي چې تاسو سره د تلویزیون کوم همکار اړیکه کړې وي چې موږ یو ساعت وروسته په دې موضوع بحث کوو موضوع در سره شریکه شوي ټایټل یې سر ټکی کله چې تاسو بحث ته تللي وئ عملا کمرې درته ولاړې شوي وي کله چې خبریال مقدمه اخلي موضوع بله ده تاسو نه پوښتنه د بلې موضوع اړونده کوي که چېرته ورسره مخ وئ څه ډول احساس مو کړی په هغه وخت کې در یکی از بحث‌ها در تلویزیون ملی بودم موضوع ما یک چیز انتخاب شده بود که یک خبر عاجل آمد و در این وقت خبرنگارم گفت که این موضوع بسیار عاجل است میخوایم سر از این موضوع بحث بکنیم. واقعا تاثیر داره و یک بحثی بود که بیخی یک حالت غیر مترقبه رخ داد. یکی از کشورهای همسایه ما بسیار شخص مشهورش بود کشته شدند و موضوع را بردن به طرف شخصیتی از او. خوب بود فضل خدا که آپدیت بودم در مورد از اون معلومات داشتم. این بسیار مهم است چون علم بحر است. تو در یک موضوع خاص میخواین در اون مورد معلومات میگیری تا کمی تحقیق میکنی میشینی در باز که ما در این موضوع گپ میزنم با یک بارگی موضوع تغییر میکنه حتما تاثیر داره. لدی معلومیږي چې سیاسي شنونکي یا مبصرین یا محققین باسب یا لیکوالان باید تل اپډیټ اوسیږي تل د ورځنیو چارو څخه خبر اوسیږي که د دغه برخې وروستۍ پوښتنه باسب له تاسو وکړم کله مو د خپرونې پر مهال داسې پوښتنه اورېدلې ده چې تاسو حیران پاتې شوي وئ دغسې ده لکه قدرمن ډاکټر صاحب چې ورته اشاره وکړه زه دغه تاسو سوال مو د تېر هغه کې چې ما ته موضوع راکړل سوې وه چې دغه موضوع ده مخکې له ورتګ نه چې کله ولاړو په میز کېناستو نو چې هغه د میز هغه هم ثبت سوې وه نو ما چې کله شروع وکړه نو ژورنالیست داسې راته وکاته چې موضوع خو بل شی ده او تاسو بل شی واخیستل نو بیا په هغه ساعت کې پوه شو او دا خبره هم په لکه ډاکټر صاحب چې ویل ملي کې وه نو دغسې دا پېښېږي اما زه دغه د تاسو خبره تاییدوم چې سیاسي شنونکی باید دا هغه ولري چې کالته له هر سوال سره مخامخ کېږي دی باید د هغه دپاره آماده یا د هغه دپاره باید په هغه باندې یو جواب جوړ کړي ورته سلامت سي باسم محترم درنو اوریدونکو او لیدونکو د لومړۍ برخې وروستۍ برخې ته اپیسوډ ته ورنږدې کیږو چکري سي محترم یوه جمله ده یوه جمله زه وایم یو لغت وایم تاسو باید ماته لنډ ځواب راکړئ ډېر تفصیلي ځواب نه وي انشاءالله آماده خو یې اختر د خوشحالی پیغام پاکستان همسایه منفور ډېره زیاته مننه باسم محترم تاسو آماده یې مهرباني اختر د خوشحالیو نه ډکه هغه ورځ چې موږ یې همیش غوښتونکي ډیپلوماسي هغه څه دي چې هغه په ډېر اسانه سره نشي تعریفېدی چکري سي محترم سیاست یعنی صداقت باس محترم مطبوعات د اوسني وخت او د دغه کرن هغه مهم اړخ هغه هیواد چې تاسو یې په اړه بشپړ معلومات لرئ ژوند مو شوی دی ملګري دوستانو کې دي پاکستان هغه تور مار چې اتیا کاله یې پرستوني کې وساتې بیا هم دی ټک درکوي ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو مننه چې د اختر په خپرونه کې موږ سره ګډون کړی دی خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ د هوریت راډیو درنو اوریدونکو په ځانګړې توګه د خواله رسنیو درنو څارونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې په یو برخه کې له موږ سره د اختر ځانګړې خپرونې پاتې تاسو چېرته مه ځئ لنډه دمه لرو په دویمه برخه کې موږ 2 تنه شنونکي له ځان سره لرو درنو لیدونکو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاسته د اختر پیغام خپرونې وروستۍ برخه ده په دې برخه کې 2 تنه درانه میلمانه راورسېدل ما سره په سټوډیو کې تشریف لري
د سیاسي چارو شنونکی سید اکبر سیال وردک صاحب، د سیاسي چارو شنونکی هیواد ځاځی صاحب. ځکه هر څومره هڅه وکړم د اختر مبارکۍ نه مخکې ما نه بیا هم دغه پوښتنلیک رانه سیاسي کېږي، دواړو ته ښه راغلاست وایم. اختر مو بختور شه، خدای تعالی مو پر عبادت قربانۍ قبولي منظوري کړي. وردک صاحب محترم، که د اختر ورځ په لنډو کې تشریح کوي، کومې ورځې ته ویلی کېږي او عظمت یې په څه کې دی؟ سلامونه ځواک صاحب تاسو ته او ځاځي صاحب ته او تاسو د برنامې ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. علیکم السلام. اول تاسو ته اختر مبارکي وایم، بیا تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته ډېره مننه تاسو ته مبارک. نو د اختر ورځ خو هغه تاریخي او مذهبي هغه وګورو چې د ابراهیم علیه السلام چې کله خوب ولیده د پیغمبرانو هغه خوبونه چې دي هغه خو وحي دي، نو هغه نه دیني له هغه نه که وګورو دا یو سنت طریقه ده، واجب ده چې ټول امت مسلمه چې ده قرباني کوي په دې ورځ باندې د لوی اختر په ورځ. او دا موږ او تاسو په دودیز او په فرهنګي لحاظ ټول افغانان او ټول امت مسلمه په خپل هیوادونو کې لمانځي. نو موږ او تاسو که چیرې افغانستان ته راځو، ولایتونو ته او افغانستان سیمو ته مختلفه هغه مراسم او دودونه ماشومانو ته هغه ورکوو، رواجونه لرو. نو موږ هم په خپل ولایت کې چې یو مشرانو ته اول چې مونځ وکړو، بیا خپل کورنۍ ته راځو، مور او پلار ته، مشرانو ته، بیا ګرځو په کلي کور باندې چا کره چې هغه سوی مړی سوی یا یو هغوی، نو هغه ته ورځو د تسلي لپاره، دې لپاره چې هغه سره هغه غم شریکي یا هغه تسلیت ورکړو، دې لپاره چې مسلمانان ټول په دې ورځ باندې یو بل سره د همدردي او د هغه لپاره د اخوت او د ورورولۍ او د اتحاد او د یووالي لپاره، نو دې لپاره یو ښه بختوره ورځ ده او د مسلمانانو لپاره دا یو خاص یو ځانګړی ارزښت لري. سلامت اوسئ. دا ځای صاحب محترم، موږ وایو چې مسلمان انسان په ژوند کې دوه لویې خوشحالۍ لري، یو د کوچني اختر ورځ ده او بل د لوی اختر ورځ دي. دواړه یو 3 ورځې لري، بل 4 یا 2 ورځې لري. تقریبا ولې موږ ورته وایو چې مسلمان انسان په ژوند کې دوه لویې خوشحالۍ ورځې لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. سلامونه تاسو ته، اختر مبارکي تاسو ته وایم، وردک صاحب ته، همدارنګه ستاسو قدرمنو لیدونکو ته، څوک چې برنامه ګوري او هغه د خدای وکړي چې ښه ښېراز او خوشحاله اختر ولري. لا شک پرته چې اخترونه زموږ او ستاسو د مسلمانانو سنت ده، په ځانګړې توګه دغه لوی اختر ابراهیمي سنت ده چې موږ او تاسو ته راپاتې ده د ابراهیم علیه السلام را په دې خوا، او دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې بل استثنا ټول مسلمانان خوشحاله دي، او ټول مسلمانان هغه څوک چې مشکلاتو سره وي په دې ورځ خوشحاله وي، هغه څوک چې غریب ده هغه هم په دې ورځ خوشحاله وي، هغه ورځ چې هغه څوک چې اړمن ده او هغه څوک چې پیسه‌داره ده یا شتمن ده هغه ټول په دې ورځ باندې خوشحالي کوي. موږ او تاسو ته دا حکم شوی ده د الله د طرفه چې په دې ورځ باید تاسو خفګان ونه کړئ. دا چې په نورو ورځو کې مثلا تاسو اقتصادي مشکلات لرئ یا نور مشکلات لرئ یا په ټولنه کې ځان څه ډول احساسوئ، ولې په دا ورځ به تاسو په ټولنه کې هم ځان شریک احساسوئ، په هر څه کې به ځان شریک احساسوئ، ځان به خوشحاله احساسوئ. دا موږ او تاسو ته امر شوی دا 2 ورځې. دا چې تر دې وراخوا موږ او تاسو په دنیا کې داسې نه یو چې د خدای نخواسته د خوشحالۍ نه محروم پاتې شو، یعنې محروم نه یو. موږ او تاسو خوشحالۍ لرو په ژوند کې، انسان باندې خوشحالۍ راځي، خدای لوی په مشخصه توګه دا یعنې په داسې شکل سره ده چې موږ تاسو ته د سنت یو طریقې باندې راپاتې شوی دی، او د الله پاک حکم ده چې په دې ورځ تاسو باید خوشحاله اوسئ. ځکه موږ وایو چې دا 2 ورځې چې دي دا ځانګړې خوشحالۍ ورځې دي د مسلمانانو لپاره په کال کې. نورې خو خوشحالۍ لرو، نیکمرغۍ لرو په کلتوري لحاظ باندې، په هغه سنتي لحاظ باندې، د قومي لحاظ باندې. دغه خوشحالۍ خو په زموږ او ستاسو ډېرې دي شته. دغه برخه به انشاءالله غږیږو. ځاځی صاحب چای هم څښلی شئ، خواږه هم خوړلی شو، وردک صاحب محترم تازه میوه هم خوړلی شو، پوښتنې به هم بس دا خو د اختر هغه ده، د اختر رنګ او خوند همدغه ده چې وچه میوه او داسې نه بده به دغه وي که اوس همداسې ډک پاتې شي، دا خو ډېره بده ده، باید موږ هم دې لپاره که خلاص هم نه که جوب کې اچو بیا لو ځان. نه وردک صاحب ماشاءالله خوراک یې ډېر تکړه دی. موږ تاسو د ګروپ کې چې دی موږ البته د خپل ګروپ کې، نو وردک صاحب ماشاءالله په خوراک هم ډېر تکړه ده. یوازې په خوراک کې تکړه ده؟ نه په چکر کې هم تکړه ده، او میلمستیا یې څنګه؟ میلمستیا کې هم تکړه ده. کله ورغلي کلي طرف ته به ولې دعوت کړي؟ کلي ته خو نه یې بویلې، کلي ته به دی خپله نیتونه دی، خو دلته یې مېلمانه کړي. سلامت، ډېره مننه. وردک صاحب محترم، موږ ته څه کول پکار دي تر څو د لوی اختر دغه ورځې په خوشحالۍ سره تېرې کړو؟ اول خو ګورئ موږ باید یو ځانګړې مننه له اسلامي امارت څخه او هغه ځواکونو نه وکړو چې
افغانستان کې 50 کاله جګړې بدبختۍ تاوتریخوالی او داخلي نفاق و واقعا افغانان دته نو پرېښودل چې دغسې په سوله کې په امنیت کې په ثبات کې د اختر ولمانځي یعنی داسې یو حالت چې کلي ته څوک نسو تللی له کلي نه ښار ته څوک نسو یعنی یو ډول ناامنۍ وجود درلوده نو چې اسلامي امارت راغلی دا تقریبا دغه د 5 کال په ختمېدو ده نو په افغانستان کې دا 15 کاله کېږي چې افغانانو له دغسې ورځو نه خوند اخیستی ده واقعا ډېر په ډاډ او ډېر په سوله کې په امنیت کې هغه خپل اختر او خپل مشرانو سره خپل کور کلي سره له خپل ټولنې سره دغه منځ کې د اختر لمانځي نو بیا هم موږ ته لا پکار ده چې د دغه ثبات لپاره د دغه امنیت لپاره د دغه د سولې د تداوم لپاره موږ سره کار وکړو سره نور هم متحد سو سره نور هم منسجم سو د لا پیاوړي نظام لپاره د استمرار لپاره موږ او تاسو ته پکار ده چې په خوا کې ودرېږي او دغه اسلامي نظام د تداوم لپاره کار وکړو دا مهمه خبره دواړو نه پوښتنه کومه تاسو طرف ته د عیدۍ رواج شته ده ځوان ته ماشوم ته عیدي ورکوئ څومره عیدي ورکوئ دواړه په یو ځای ځواب راکړئ بله عیدي خو مجموع کې په افغانستان کې یو رواج ده خو مشکل تفاوت به لري دا اوس زه درته ووایم ځواک صاحب ما دا اوس 3000 روپۍ له د افغانستان بانک نه نوي راخیستې دي چې ماشومانو لپاره چې ماشومانو ته د عیدي لپاره یوازې ماشومانو ته څو ورکوي دغه 3000 کې نفر ته څو نفر چې موږ حساب کوو څو نفر مشخص کو بعضو ته به 50 ورکو بعضو ته به 60 ورکو نه خوندول به وساتلی شي ماشوم لوی خو فرق کوي دغه سن مطابق نه لویانې باید موږ ته راکړي چې موږ نه مشران یو نه هغسې لویان نه یادوو که نه موږ اوس ما عیدي کېږي که نه کېږي د ما عیدۍ حق شته که نه شته او که تا اوس موږ ځان نه لوی تعریف کو خو ته باید موږ ته عیدي راکړي او که ورکړی تا نه لوی ده که موږ به تا ته دغه برخې نه تېر کړه ناصحب محترم دغې برخې نه تېر دا ځای صاحب محترم راځئ په رواجونه ته وغږېږئ په لوی اختر کې عموم کې تاسو منطقي طرف ته رواجونه څه دي د عیدۍ ماشومان ګرځي موږ طرف ته خو دغه دي چې د اختر په لومړۍ ورځ دویمه ورځ طبیعي ده چې ماشومان ګرځي د کورو دروازې ټکوي حتی که چېرته په کوڅه کې په لویه لاره باندې په کلي کې په پټي کې یو څوک روان وي حتما عیدي ورکوي که پیسې نه وي خواږه ورکوي حتی که خواږه نه وي کلي کې مټک چهارمغز هګۍ د تاسو طرف رواجونه څه ډول دي دوه شیان زما په نظر باندې زه چې څومره هغه شوی یم زموږ په منطقه کې ډېر متفاوت دي اول دا چې تقریبا موږ او تاسو طرف ته د پکتیا په خوا کې ځانګړي دي یو دا ده چې د شپې به موږ چې کله ماشومان وو په دې لوړو څوکو به مو 10 ورځې یوه هفته مخکې ډیوې جوړول موږ ډیوې ورته ویلې دغه ډیوې دپاره به دغه څېړۍ ونې چې دي دغه څېړۍ ونې به موږ تبر باندې ویلې دې نه به مو غاټ دغه ساحه جوړوله په دې کې به همدغه مراولې دا د پخوا وخت کیسه کوي دا اوس هم شته اوس هم شته دغه ته بیا اور ورته کولو نو دغه ته به مو اور ورکړو دا به چې وسوځي تقریبا نیم ساعت یو ساعت کې به دا سوځېدلې نو هملته پټاخۍ و دغه شیان به الوزول هغې نه وروسته به بیا په کلي باندې راسم شو دغه نه هدف څه شی و دغه ډیوه بله دا یو دود ده یو رواج ده چې دغلته به ماشومان ورته خوشحاله کېدل یو دغه ځینه مو تصمیم نیو چې چېرته به ځو څه به کوو همغه تصمیم معلوم و چې په دې ټول کلي به ګرځې هر چا ته به دروازه ورټکوې که په زور یې که سلا وي عیدي به ترې اخلې نو ورتلو به بیا به همدا کلي کې ګرځېدل هر چا ته به هم دروازه ټکوله بس عیدي به م راخیستله خو 10 روپۍ به یې راکولې خو راکولې به یعنې داسې نه کېدل او هغه ځینې به چې کلي کې ډېر بخیلان وو هغه به بیا ځان پټوله چې هغه نشته چېرته تللی دی مریض ده نو هغه به بیا یو نیم به بیا مونږ هم معاف کوله پرېښودو زما په نظر دا عیدي خو جبري نه ده دا باید په خوښه ورکړي چې دوی دلته ما هغه کړی نه خو هغه خو ماشومتوب اول خو دا ځواب باید تا نه وای راکړی ځکه تا مونږ بې عیدۍ پرېښودلي یو نو دا ځواب یې تاسو نه چلېږي په دې ځای کې بله خبره دا ده او بل استثنا هغه چې دا زمونږ شخصا زمونږ په کلي کې هغه دا ده چې کله چې د اختر لمونځ خلاص شي بیا د ټول کلی په دستجمي شکل باندې هر کور ته هر فرد ورځي یعنې داسې نه ده چې مثلا نن په دې کور کې اختر ده سبا په دې کور کې اختر ده په دې ټول کلي کې دغه ټول کلی ګرځي مثلا 200-500 نفره دي 500 نفره بیا په تقریبا په پلرینو باندې تقسیمیږي 4 یا 3 پلرینې دي هره پلرینه په خپل کلي کې ګرځي د هر پلرینه کې چې یو 200 نفره حساب کړي فکر وکړه 200 نفره هر کور ته ورځي او هر یو کور ته ورځي داسې نه کېږي چې یو کور هم ته پاتې شي او یو نفر هم چې بل ته ورنشي بیا خفه کېږي نو دا دوه استثناءات چې دي دغه زموږ په منطقه کې
دا موجود دي چې په اختریو کې شته. یو د ماشومانو دپاره او د دویمه برخه چې ده د لویانو دپاره ده چې باید هر کور ته ورشي او هلته بیا تر ډېره بریده دغه ډنډکی رواج د هغه کې بیا هغه ډنډکی وي څوک بل شی پوخ کړي څوک بل شی متفاوت خواړه اوس لږ هغه شوي دي مډرن شوي دي نو څوک چای ورکوي څوک زعفرانو شی ورکوي څوک څه رقم چای ورکوي. هغه وخت کې کله زعفران په هغه وخت کې زعفران اوس که یم اوس خو ما وخته نه ده که نه نه دا د ډیوي بحث چې کوو دا خو یو تاریخي قدامت لري ولې زعفران بیخي چا نه پېژنده. ځواک صاحب ته ما وویلې چې دا اوس هم شته دې نقطې ته که ته متوجه ځاځی صاحب که چېرته ادریس ځاځی په دغه ځای ناست وای ده داسې خبرې کړې وای نو بیا بېساخت ځوابونه ویل کړي خو تا ځواب ویل نه کړله که نه دا ناست وای دغه خبرې نه شوې کولی. ما خنډېوال در څه نه ورته یم. درنو اورېدونکو او لیدونکو دویمې برخې ته ځو. په دغه برخه کې هم تفصیلي پوښتنې دي تر ډېره پورې دغه پوښتنو بڼه به اسلامي وي. وردګ صاحب محترم که په یو غږ د اسلامي نړۍ ترمنځ سیاسي اختلافات ختم شي نړۍ به څه ډول روښانه شي؟ کله چې د اسلامي امت ترمنځ وحدت او یووالی و که چېرته موږ دغه 4 خلافتونو تاریخ مطالعه کړو چې تقریبا 14 پیړۍ په نړۍ باندې دوی ځواک درلوده حاکمیت یې کړی ده که دغسې یو وحدت ته لاړ شو خو نړیوال نظم به د مسلمانانو په واک کې وي د نړیوال تصمیم ګیري به د مسلمانانو په واک کې که چېرته موږ دغسې وحدت ته لاړ شو او د وحدت لپاره کار وکړو نو موږ د دې شهیدان کېدی سو چې نړۍ به موږ په واک کې او نړۍ به موږ کنټرولو د نړۍ اقتصاد د نړۍ ټول مسایل به د مسلمانانو په که چېرته اسلامي امتونو سره اتفاق او اتحاد. بالکل بالکل. ځاځی صاحب محترم هغه څه دي چې په اخترونو کې د نه خوښېږي یو بل چاته هم دغه توصیه کوي دغه لارښوونه کوي چې باید ترسره یې نه کړي؟ ډېر خوراک یعنې په اخترونو کې باید ځینې داسې ډېر خوراک دی خو چې خپله یې نشي خوړی نو بل چاته ولې غلطه توصیه نه غلطه توصیه نه ده ګوره دلته ته اشتباه کوي غلطه توصیه نه ده هر ډاکټر ته چې ورشه هغه درته چې ډېر خوراک نه ما په نظر لکه چې وردګ صاحب ته با صاحب اشاره وکړله د کمرې تر شا با صاحب هم د ځاځی صاحب هم او د شفیق صاحب هم لکه چې کومه اشاره یې ورته وکړله هغه خو پوهېږي موږ او تاسو هغه دي که نه هغه پوهېږي چې وردګ صاحب ځکه اوس خپله ده په ځان باندې شهیدي ورکړه چې کله ما ویل چې ډېر خوراک مه کوئ خپله مې هم نه خوښېږي چې ډېر خوراک وکړو البته خوراک خو زموږ ستاسو ضرورت ده چې باید ویې کړو ولې خو په اختر کې باید او اختر خو داسې هغه ده چې یو دی نه زما بیا دا توصیه د هغه وړکي اختر کې که لږ سړی ځان وساتي ځکه هغه د هلته روزه ده سړي معده لږ هغه یي که نه نارمل حالت کې نه غټ اختر کې خو دغه د غوښې وي که نه وردګ صاحب محترم دغه د غوښو ډېر خوراک هم یو تکلیف او د غټ اختر هغه خوند هم دا دې جوړ کړی چې غوښې ډېرې دي خپله وایي چې زه یې ډېره خورم نو ځکه ده باندې توصیه هم که نه لګېږي مونږ توصیه ځان نیولې ټولو دپاره خوراک باید کنټرول وردګ صاحب محترم دغې برخې وروستۍ پوښتنه کومه اختر د خوشحالۍ ورځې دي څه ډول کولی شو د خپل نظام تر څنګ کلک ودرېږو او دغه خوشحالي په څو چنده بدله کړو؟ بالکل اختر کې خو چې هر څه دي هغه واقعا د خوشحالۍ دی او د اختر د خوشحالیو لپاره ده ځکه مدینه کې چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته یې ویلې چې نورې ورځې د نورو خلکو زمانځلې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې د تاسو لپاره 2 ډېرې مهمې ورځې دي چې یو وړکی اختر یې ورته ویلې یو غټ اختر یې ورته وښود نو دا 2 ورځې ډېرې مهمې دي څومره چې موږ کولی سو او که غواړو چې نظام په خوا کې ودرېږو نظام استمرار او استحکام پیدا کړي نو د موږ یوازینی علت دا ده چې موږ وحدت باید ولرو موږ باید یووالي ته کار وکړو نو یو ملي فکر ته کار وکړو نو دغه کولی سي چې موږ نظام استمرار پیدا کړي نظام تقویه سي نظام قوت پیدا کړي خو ورته هم نظام باید د خپل مسؤلیتونه د خپل د ملت د خپل د خلکو په وړاندې ادا کړي نو دا دوه عنصره دي چې د یو بل ته لازم او ملزوم دي که ملت څومره نظام ته هغه کوي او نظام د دوی په مقابل کې مسؤلیت ادا کوي څومره فاصله چې په مابین کې دا فاصله له بینه ځي او دغه درس نه پاتې کېږي چې استخبارات یا نور هغه شریر کړي له دغه فرصت نه ګټي. بله سلامت شي ډېره زیاته مننه. د اختر پیغام خپرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي یو د وروستۍ برخې وروستۍ 3 پوښتنې دي. ځاځی صاحب محترم چا سره تګ مو ډېر خوښي یو علت یې څه دی چې ورسره وګرځئ ډېر؟ ما سره وردګ صاحب وایي چې ما سره ځان به مخکې نه مخکې لاره برابروي ولا یو څوک چې ډېر ټولنیز وي او مؤدب هم وي
یعنی هم ټولنیز او هم ادب په چوکاټ کې مخکې ځي در سره، هم په سفر کې، هم په ناستو کې، هم په ولاړو کې، هم په مجالسو کې، او هغه د مجلس آداب هم مراتوي، د مجلس ناسته پاسته هم ښه کنټرولوي او ځان کې داسې نه هغه کوي چې یا تر چپ پورته یا تر چار لاندې او یا د هغه آداب د مجلس نه مراتوي. دغه څوک دي چې زه ورسره ډېر راحته یم او ډېر ورسره ښه تګ کولی شم، ښه مجلس ورسره کولی شم. او وردک صاحب د نه خفه کېږي، وردک صاحب سره هم خوشحاله یم. سلامت، ډېره مننه. وردک صاحب محترم، هغه څه دي چې روان هغه خبره چې ما مخکې وکړه دا اخر کې وکړه. نو تا چې مخکې نه وای کړې ما به اول کړی، تا اول وکړه ما اخر وکړه. هغه څه دي چې روان لوی اختر کې کول غواړي چې باید وشي؟ قرباني ده که نه؟ نو تا خو مخکې څه نه ده کړې. قرباني ده؟ نه، په اختر کې خو ګوري مختلف مراسم دي چې موږ مخکې هم ورته اشاره وکړه چې دوستانو ته راځو. بیا موږ هغه ځانګړي انډیوالان په ټولنه کې لرو، یعنی هغه یو صنف ده. بیا موږ هغو سره برنامې لرو مختلفو ولایتونو ته، ولسوالیو ته په یو لوی سفر ځو، یعنی یو هفته 2 هفتې تقریبا 10 ورځې 15 ورځې، تر څو له دغه حالت نه او دغه رخصتیانو د نور هم خوند واخلي. ډېره زیاته مننه. د سیاسي چارو شنونکی سید اکبر سیال وردک صاحب، د سیاسي چارو شنونکی عزیز صاحب، ډېره مننه چې موږ سره برخه واخیستله. بیا هم لوی اختر ډېر بختور. د هوریت راډیو درنو اوریدونکو او د ټولنیزو رسنیو درنو څارونکو لنډې دمې ته ځو. له دمې وروسته له موږ سره اوسئ. درنو اوریدونکو او په ځانګړې توګه د خواله رسنیو درنو څارونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې د اختر پیغام خپرونې تر وروستۍ شېبې له موږ سره پاتې شوئ. له خپلو درنو میلمنو څخه هم مننه کوو چې موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیستله. یوه یادونه باید وکړم چې موږ سره په تخنیک چارو کې چې ټولو ملګرو ملتیا کړې، له تاسو هم نړۍ مننه چې ټول ولاړ یاستئ. درنو اوریدونکو او قدرمنو لیدونکو له تاسو هم هیله کېږي چې د هوریت راډیو د اختر په موخه ځانګړې شوې خپرونې د هوریت راډیو او په خواله رسنیو باندې چې کومې خپرېږي تاسو لیدلی اورېدلی شئ. تر بیا او بلې خپرونې پورې زه محمد عمر ځواک تاسو په لوی څښتن ته لاس سپارم. ښه وخت او راحته ژوند ولرئ.